ولې امریکایي ډالر په نړۍ راج چلوي او څرنګه په نړۍ کې ډېر اهمیت لري؟ کله چې په افغانستان کې د ډالر بیه لوړیږي، د خوراکي توکو، تیلو، درملو او نورو توکو بیو باندې هم اغیزه کوي. کله چې د نړۍ په یوې څنډه کې جګړه رامنځته کیږي یا کوم اقتصادي بحران را پیدا کیږي، د ډالر ارزښت بدلیږي او اغیز یې تر لرې پرتو هیوادونو رسیږي. د دې لامل څه دی؟ ولې د یو هیواد د کرنسۍ بدلونونه د ټولې نړۍ اقتصاد اغیزمنوي؟ ولې نړیوالې سوداګرۍ د تیلو او سرو زرو راکړه ورکړه، نړیوال پورونه او د ډیرو هیوادونو بهرنۍ زیرمې په ډالرو حسابیږي؟ آیا ډالر یوازې د امریکا ملي کرنسي ده که د نړیوال اقتصاد د ستنې په توګه هم کار کوي؟ په دې ویډیو کې به د ډالر تاریخ، د هغه د نړیوال کېدو کیسه او هغه عوامل وڅېړو چې ولې ډالر د نړۍ تر ټولو ځواکمنه کرنسي ګرځېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتو له خپلواکۍ وروسته په 1992 زیږدیز کال کې د امریکا کانګرس د کوینج اکټ په نوم قانون تصویب کړ او امریکایي ډالر یې د هیواد رسمي کرنسي وټاکه. په لومړیو کلونو کې د ډالر ارزښت د سرو زرو او سپینو زرو له ارزښت سره تړلی و، ځکه په هغه وخت کې ډیری هیوادونه د قیمتي فلزاتو پر بنسټ خپل مالی نظام چلولو. خو د 19مې او 20مې پیړۍ په اوږدو کې امریکا ورو په ورو په یو ستر صنعتي او اقتصادي ځواک بدل شو. د فابریکو جوړېدل، د اورګاډي شبکې پراخېدل، د بانکدارۍ پرمختګ او نړیوال تجارت د دې لامل شو چې د امریکا اقتصاد په چټکۍ سره وده وکړي. تر دویمې نړیوالې جګړې مخکې د نړۍ اقتصادي مشري تر ډیره د بریټانیا په لاس کې وه او د انګلستان پاونډ د نړۍ تر ټولو مهمه کرنسي ګڼل کېده. لندن د نړیوالو مالي معاملو لوی مرکز و او ډیری نړیوال تجارتونه په پاونډ ترسره کېدل. خو دویمې نړیوالې جګړې چې له 1919 څخه تر 1945 کال پورې دوام وکړ، د اروپا اقتصاد یې سخت زیانمن کړ. فابریکې ویجاړې شوې، ښارونه له منځه ولاړل او ګڼ هیوادونه یې له درنو پورونو سره مخ کړل. برخلاف امریکا د جګړې ډیره برخه په خپله خاوره کې تجربه نه کړه. د جګړې پر مهال یې وسلې، موټر، خوراکي توکي او نور تجهیزات تولید او متحدینو ته صادرول. همدې کار د امریکا اقتصاد لا پیاوړی کړ او د نړۍ تر ټولو سترې د سرو زرو زیرمې یې خپلې کړې. د جګړې تر پای وروسته امریکا د نړۍ تر ټولو ځواکمن اقتصادي هیواد و او همدې حالت د نړیوال مالي نظام د بدلون لپاره زمینه برابره کړه. په 1944 زیږدیز کال کې لا جګړه په بشپړه توګه نه وه پای ته رسېدلې چې د نړۍ د 44 هیوادونو استازي د امریکا د نیو همپشیر ایالت په یو کوچني ښار بریټن ووډز کې سره راټول شول. د دغې غونډې موخه دا وه چې د جګړې له پای وروسته د نړۍ لپاره یو نوی او باثباته اقتصادي نظام رامنځته کړي، ځکه د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې ترمنځ اقتصادي بېثباتۍ د اثارو سختو بدلونونو او مالی بحرانونو نړیوال اقتصاد له جدي ستونزو سره مخ کړی و. د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې یو داسې نظام جوړ کړي چې نړیوال تجارت اسانه کړي، اسعار باثباته وساتي او د اقتصادي بحرانونو مخه ونیسي. له همدې کنفرانس څخه 3 مهمې پریکړې راووتې. لومړی، امریکایي ډالر د نړیوال مالی نظام اصلي کرنسي وټاکل شو. دویم، د ډالر ارزښت له سرو زرو سره وتړل شو، یعنی امریکا ژمنه وکړه چې هر 15 امریکایي ډالر به د 1 اونس سرو زرو سره معادل وي. دریم، نورو هیوادونو خپلې کرنسۍ له ډالر سره وتړلې، نه په مستقیم ډول له سرو زرو سره. همدغه پریکړې د دې لامل شوې چې ډالر د نړۍ د باور وړ کرنسي وګرځي. دغه راز په همدې کنفرانس کې د نړیوال وجهي صندوق IMF او نړیوال بانک د جوړېدو بنسټ هم کېښودل شو، ترڅو هیوادونو ته د اقتصادي ستونزو پر مهال مالی مرسته او پورونه برابر کړي. خو تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې څنګه ډالر نړیوال شول. له بریټن ووډز تړون وروسته ډیرو هیوادونو خپل بهرني اسعار په ډالرو بدل کړل او مرکزي بانکونو د ډالرو زیرمه کول پیل کړل.
ورو نړیوال بانکونه، سوداګریز شرکتونه او پانګه اچوونکي هم ډالر د نړیوال معاملو لپاره تر ټولو خوندي انتخاب وباله. کله چې یو اروپایي شرکت له اسیا څخه توکي اخلي یا د افریقا یو هیواد له منځني ختیځ څخه تیل واردوي، ډیری وخت پیسې په ډالرو ورکول کیږي، که څه هم امریکا د معاملې مستقیمه برخه نه وي. د دې لامل دا دی چې ډالر د نړۍ په ټولو مالي بازارونو کې منل کیږي، د تبادلې امکانات یې پراخ دي او نړیوال باور پرې شته. په 1971 کال کې امریکا د سرو زرو په بدل کې د ډالر د تبادلې ژمنه پای ته ورسوله، خو له دې سره د ډالر نړیوال مقام کمزوری نشو، ځکه تر هغه وخته نړۍ له ډالر سره دومره عادت شوې وه چې نړیوال تجارت، بانکداري او مالی بازارونه پرې ولاړ وو. په همدې توګه ډالر یوازې د امریکا ملي کرنسي پاتې نشوه، بلکې د نړیوال اقتصاد د اصلي محور په توګه وپېژندل شوه. افغانستان کې د ډالر بیه د خلکو د ورځني ژوند له مهمو اقتصادي موضوعاتو څخه ده. کله چې د ډالر نرخ پورته کیږي، د وارداتي توکو بیې لوړیږي، د خلکو د پیرلو توان کمیږي او په بازار کې اندېښنې زیاتیږي. د همدې له امله په عامه بحثونو کې ډیری وخت د ډالرو مافیا نوم اوریدل کیږي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا داسې منظمې شبکې شته چې د ډالر بازار کنټرولوي، که دا یوازې د خلکو یوه عامه اصطلاح ده؟ د افغانستان د اسعارو بازار تر ډیره د صرافانو، سوداګرو، بانکونو او د پیسو د لیږد شرکتونو له لارې اداره کیږي. د کابل د شهزاده سرای په څیر د اسعارو بازارونه د افغانیو او بهرنیو اسعارو د تبادلې مهم مرکزونه دي. د ډالر نرخ د څو مهمو عواملو له مخې بدلیږي: د ډالر عرضه او تقاضا، د وارداتو کچه، د صادراتو عواید، بهرني اسعار چې هیواد ته داخليږي، د خلکو باور پر افغانیو، سیاسي او اقتصادي وضعیت. کله چې بازار ته ډالر کم داخل شي او غوښتنه زیاته شي، د ډالرو بیه لوړیږي. د ډالرو مافیا اصطلاح په رسمي ډول په اقتصادي قوانینو کې نشته، خو خلک یې هغه کسانو یا شبکو ته کاروي چې فکر کیږي د اسعارو له بازار څخه د غیر عادي ګټې اخیستو هڅه کوي. د اقتصادي کارپوهانو له نظره د بازار د خرابولو احتمالي لارې دا کېدای شي: تیرو 20 کلونو کې په هیواد کې د نورو مافیاو ترڅنګ د ډالرو مافیا هم موجوده وه. دوی به دغه کړنې ترسره کولې. ځینې کسانو به په لویه کچه ډالر واخیستل او د لنډ وخت لپاره به یې وساتل، څو د کمښت احساس یې رامنځته شي او وروسته یې په لوړه بیه وپلوري. د اسعارو بازار کې رواني اغیز هم ډیر مهم وي. خلکو به اوازې خپرې کړې چې ډالر به لوړ شي. ډیری کسانو به د ډالرو اخیستو ته مخه کړه، خو دا به د یوې خاصې کړۍ له لورې کېدل. ډالر به د تور بازار له لارې بهر ته په غیر قانوني ډول انتقالېدل. د هیواد دننه د اسعارو پر عرضه به یې بده اغیزه کوله. په بازار کې به هغه کسان چې لویه پانګه یې لرله، دوی به کولی شول چې د عرضې او تقاضا پر وضعیت اغیز وکړي. کله چې افغانستان بانک بازار ته میلیونونه ډالر وړاندې کوي، د ډالرو عرضه زیاتیږي، د بیې د ناڅاپي لوړوالي مخه نیول کیږي. صرافان او بانکونه کولی شي رسمي بازار ته لاسرسی پیدا کړي. خو اقتصادي شنونکي وایي چې یوازې د ډالرو خرڅول د اوږدمهال لپاره کافي نه دي، ځکه د اسعارو ثبات د قوي اقتصاد، صادراتو او پانګونې اړتیا لري. که واردات زیات شي، د ډالرو اړتیا لوړیږي. که صادرات کم شي، هیواد ته د بهرنیو اسعارو راتګ کمیږي. که خلک پر راتلونکي باور ونه لري، خپلې پیسې په ډالر بدلوي. نړیوال اقتصادي بدلونونه هم اغیز کوي. د متخصصینو په باور د اسعارو د ثبات لپاره مهمې لارې دا دي: د کورني تولید زیاتول، د صادراتو پراخول، د بانکي نظام پیاوړتیا، د اسعارو د بازار شفافیت، د غیر قانوني مالی فعالیتونو مخنیوی، خلکو ته د اقتصادي معلوماتو ورکول. د راپور په لومړۍ برخه کې مو واوریدل چې امریکایي ډالر څنګه د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د بریټن ووډز تړون له لارې د نړۍ تر ټولو مهمه کرنسي شوه.
خو اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې ولې تر اوسه له 80 کلونو څخه ډیر وخت وروسته ډالر لا هم خپل نړیوال مقام ساتلی او هیڅ بله کرنسي نه ده توانېدلې د هغه ځای ونیسي. اقتصاد پوهان د دې پوښتنې لپاره څو مهم دلیلونه یادوي. د هرې کرنسۍ ارزښت تر ډیره د هغه هیواد پر اقتصاد ولاړ وي. که یو هیواد پیاوړی اقتصاد، پرمختللی صنعت، قوي بانکداري او باثباته حکومت ولري، د هغه هیواد پر کرنسۍ هم د خلکو باور زیات وي. اوس راځو دې مهمې پوښتنې ته چې د ډالر بدلونونه زموږ د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو پر ورځني ژوند څه اغیز لري. افغانستان یو وارداتي هیواد دی، یعنی د خوراکي توکو، تیلو، درملو، ماشینونو او ګڼو نورو اړتیاوو ډیره برخه له بهرنیو هیوادونو راځي. د دې توکو د پیرلو پیسې اکثره په ډالرو ورکول کیږي. کله چې د ډالر بیه لوړیږي، واردونکي باید د هماغه مقدار توکو لپاره ډیرې افغانۍ ورکړي. پایله یې دا وي چې په بازار کې د وړو، غوړیو، وریژو، بورې، تیلو او درملو نرخونه لوړیږي. اقتصاد پوهان وایي په افغانستان کې د اسعارو د بازار ثبات د خلکو پر ورځني ژوند مستقیم اغیز لري، ځکه د ډالر نرخ د بازار د ډیرو توکو د بیو لپاره مهم شاخص ګڼل کیږي. روسیه او چین د خپلو دوه اړخیزو معاملو یوه برخه په روبل او یوان ترسره کوي. ځینې نور هیوادونه هم هڅه کوي د انرژۍ او سوداګرۍ په راکړه ورکړه کې له ډالر پرته نورې لارې چارې وکاروي. خو اقتصاد پوهان وایي د ډالر ځای نیول دومره اسانه کار نه دی. تر اوسه د نړۍ ډیری مرکزي بانکونه خپلې سترې زیرمې په ډالرو ساتي او نړیوال تجارت لا هم په پراخه کچه په ډالرو ترسره کیږي. د ډالر تر ټولو مهم سیالان اوس 3 لوري ګڼل کیږي: د چین یوان، د اروپا یورو او د بریکس هیوادونو اقتصادي همکاري. چین هڅه کوي خپل یوان په نړیواله سوداګرۍ کې ډیر وکاروي، په ځانګړي ډول له آسیا، افریقا او منځني ختیځ سره په معاملو کې. د چین حکومت د یوان د نړیوال استعمال لپاره بانکي او مالی تړونونه هم پراخ کړي دي. یورو چې د اروپایي ټولنې ګډه کرنسي ده، د نړۍ دوهمه ستره احتیاطي کرنسي بلل کیږي. بل لور ته د بریکس ډله چې چین، هند، برازیل، روسیه، جنوبي افریقا او یو شمیر نوي غړي پکې شامل دي، هڅه کوي د ډالر پر ځای د خپلو اسعارو کارول زیات کړي او د بدیلو مالی سیستمونو پر جوړولو کار وکړي. خو تر اوسه نه یوان، نه یورو او نه هم د بریکس هڅو د ډالر نړیوال مقام بدل کړی دی. خو د نړۍ اکثریت لوی اقتصادي هیوادونه په خپلو منځونو کې ښې اړیکې نه لري. نو پکار ده چې په خپلو منځونو کې ښې اړیکې او دغه راز اقتصادي همکارۍ وساتي. بیا دوی کولی شي چې د ډالرو ګرم بازار سوړ کړي.